سلامونه او نیکې هیلې بیا هم په خیر راغلی. په دې لوست کې به سلامونه یا جوړ په خیر د وختونو په اساس باندې وپیژنو. سلام او جوړ په خیر د وختونو په اساس یا د وختونو په بنسټ. څه معنا؟ راځئ چې ویګو. په دې پوهیږو چې سلام اچول دلته په آلمان کې یا آلماني ژبې ملکونو کې ډیری وخت منطقوي هم کیدای شي، ځکه په یو منطقه کې ورته یو رقم وي، په بله کې بل رقم، خو معمولا هلو ده چې ټولې پیژني. دا هلو موږ کولی شو د وختونو په اساس باندې که چیرې سهار وي نو موږ به سهار کې څه رقم وایو؟ ګوټن مارګن. ګوټن مارګن. سهار مو نیکمرغه، سهار مو پخیر. ګوټن مارګن. ګوټن مارګن. سهار مو پخیر. ګوټن مارګن. سهار مو پخیر. ګوټن ټاګ. ګوټن ټاګ. ټاګ ورځ ته وایي. سهار لسونه چې اخواته واوښته یا 12 اخوا واوښته بیا ګوټن ټاګ کارول کیږي. یا ګوټن ټاګ که ووایم د پس له ماسپښینه هم کاروی سي، مخکې له ماسپښینه هم کاروی سي. ورځ مو پخیر. ګوټن ټاګ. ورځ مو پخیر. ګوټن ټاګ. ورځ مو پخیر. ابند. ابند مازیګر نه اخوا یا ماښام. ګوټن ابند. ګوټن ابند. ماښام مو نیکمرغه یا ماښام مو پخیر. ګوټن ابند. ابند ماښام. ګوټن یا ګوټن ابند. ماښام مو پخیر. ګوټه نخت. ګوټه نخت. ګوټه نخت. دې ته مو ډیر پام وي. نخت شپې ته وایي، شپه. نخت شپه. ګوټه نخت. شپه مو پخیر. ګورئ په دې مارګن ټاګ ابند دې کې ټول ګوټن راغی، یعنی په آخره کې ای ان راغی. ای ان. ای ان. ولې دلته تنه ای راغی؟ ګوټه نخت. ګوټه نخت. په دې به بیا هم راسو خبرې به وکړو، ولې دلته دې ته باید ډېر پام وکړئ چې موږ ګوټن نخت نه وایو، ګوټه نخت. ګوټه نخت. شپه مو په خیر یا شپه مو نیکمرغه. تر بیا د خدای په امان.